ټولو ملګرو محترمینو ته سلامونه احترامات الہ العالمین مو د صحت په جامو کې ولره. محترمو سامعینو، ستاسو په علم کې ده چې هر کال زمونږ په مرکزي الجامعه دارالاحناف پېښور کې د یو عظیم الشانه محفل پاک انعقاد کیږي. نو څه کال بیا هم د تیرو کلونو په شانته یو ځل بیا د یو عظیم الشانه محفل او مجلس انعقاد شوی دی چې دا محفل د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک په یاد کې دی، یعنی محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارک دی. او دې محفل پاک ته به انشاءالله ډیر قدرمن جید معزز مشایخ به ورته راځي، بهترین او من جمله د هغه مشایخونه شیخ القرآن والحدیث مفتی اعظم KPK، شیخ الحدیث علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی گوہر صاحب، دغه شان شیخ القرآن والحدیث فضیلت الشیخ علامہ عبدالرحیم فضلی صاحب، او زمون ډیر محترم ډیر مکرم د ډیر عزت لایق حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث مناظر اسلام زمون د نابغه صاحب تلمیذ رشید سید السادات سید ایاز علی شاه باچا سے مبارک چې مونږ سره اوس هم تشریف فرما د دې بالتم تشریف اوري کوي. او دغه شان زمون ډیر محترم رور شیخ القرآن والحدیث مفتی عبدالله رحمانی صاحب او د پیښور د دې چم گاون علاقې مشهور نعتخوانان به انشاءالله تشریف اوري کوي. او خصوصا زمونږ د استانیه عالیه سیفیه د استانی شریف نه به انشاءالله زمونږ ډیر عزتمن قدرمن صاحبزادگان مبارکان تشریف اوري کوي. نو تاسو ټولو سامعینو ناظرینو ته زمونږ د زړه د طرف نه او د صمیم القلب نه ډیر په مینه او اخلاص سره تاسو ته دعوت دی چې تاسې زمونږ د محفل پاک ته راشئ او په خپل راتلو باندې زمونږ محفل ته ښایست ورکوئ. وخت او د تاریخ پوره خیال وساتئ. د دې میاشتې 19 تاریخ یعنی د جمعې ورځ راځي او د ماښام نه ماخوستن پورې د لنګر انتظام دی او ماخوستن نه پس به انشاءالله محفل پاک شروع کیږي. 19 تاریخ یعنی 19 ستمبر بروز جمعه د هفتې شپه.